شمالي وزیرستان د عثمانزیو قومي جرګه سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ دا چې شمالي وزیرستان کې د عثمانزیو قومي جرګې تازه د پاکستان خلاف څه پریکړه کړې جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ د پاکستان د ازادۍ ورځ د اتورې ورځې په توګه نمانځو قومي جرګه د شمالي وزیرستان د عثمانزیو قومي جرګې پریکړه کړې ده چې د وزیرستان خلک دې د پاکستان د ازادۍ ورځ د اګست 14 د اتورې ورځې په توګه ونمانځي د عثمانزیو جرګې یو غړي ډاکټر ګل عالم د امریکا غږ ډیوه راډیو ته ویلي چې دا یو قومي پریکړه ده او چې جرګه کومه پریکړه وکړي د پښتنو د روایاتو له مخې هغه پریکړه بیا ټول قوم په شریک عملي کوي ډاکټر ګل عالم وویل په قبایلي سیمو کې د ضرب غضب پوځي عملیاتو وروسته دوی د تاریخ تر ټولو ناوړه ناامنۍ سره مخ دي د هغه په وینا د ضرب غضب عملیاتو وروسته په سیمه کې له 600 څخه زیات کسان وژل شوي دي چې پکې قومي مشران دیني عالمان مدني او سیاسي فعالان شامل دي د پاکستان حکومت دا شمیرې نه دي تایید کړي خو د سیمې د انتظامی پخواني مشر شاهد علي د تیر کال د جولای په میاشت کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې سږ کال تر دې مهاله په هدفي پیښو کې شپېته کسان وژل شوي دي د پاکستان پوځ د 2014 کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې ضرب غضب عملیات کړي وو ډاکټر ګل عالم وایي دا دوی یوازینۍ غوښتنه په علاقه کې په بشپړه توګه امن ټینګېدل دي خو دا غوښتنه نه منل کېږي نو ځکه قومي پریکړو کولو ته اړ شوي دي د هغه په وینا د ناامنۍ له وجې خلک سخته اندېښنه لري او د علاقې کاروبار تعلیم او نور عادي ژوند په ټپه ودرېدلی دی بلخوا د ډیوي راډیو د راپورټ له مخې د شمالي وزیرستان د پولیسو د مشر ریاض سلیم د دفتر مقامات ادعا کوي له هغه وخته چې د سیمې په صوبه کې شامل کړل شوي دي حالات پکې ښه شوی دی او په وینا یې تورن کسان نیول شوي دي او عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي خو د عثمانزیو جرګه وایي د ناامنیو په هدفي پیښو کې د وژل شویو کسانو اړوندې قضیې د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوي دي او په دغه پیښو کې ښکېل کسان نه نیول کېږي په سیمه کې د ملي جمهوري ګوند یو فعال جمال داوړ ادعا کړې ده چې د دوستیې د جوړېدو وروسته بیا پلټنې نه کېږي او دا کار دا څرګندوي چې د یوې منصوبې لاندې د سیمې د خلکو نسل وژنه روانه ده هغه ویل هره ورځ 2 او 3 تنه پټ مخې کسان وژني او بیا تختی په داسې حال کې چې په هر ځای کې په سړکونو غرونو او کلیو کې د امنیتي عسکرو پوستې شته خو دا کسان چېرته پټ شي د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي دا نوم نه اخیستو په شرط د امریکا ډیوي راډیو ته ویلي هره پیښه هدفي برید نه وي په دې کې خلک په شخصي دښمنیو کې سره ووژني او هغوی ته د هدفي وژنې نوم ورکوي هغه ویل پولیس او نور امنیتي ادارې یو شمېر کسان ګرفتار کړي دي خو بیا د هغوی پر ضد څوک دعوا نه کوي او هغه کسان خوشي شي د عثمانزیو د جرګې یو بل غړي ملک نصرالله وایي دوی سره تیر کال د سیاسي ګوندونو په ډاډ د علاقې د امنیت د ټینګښت ژمنه شوې وه او دوی ته ویل شوي وو چې په دې اړه به ستاسې دا جرګه د ملک لوړپوړي پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدنې کوي او خپل دریځ به ورته وړاندې کوي خو د هغه په وینا تر دې مهاله دوی سره نه چا رابطه کړې ده او نه د خلکو د حفاظت دپاره څه ګامونه اخیستل شوي دي نوموړي وویل د ازادۍ په ورځ به په سیمه کې خلک په کورونو دوکانونو او مارکیټونو تور بیرغونه لګوي او چې څوک دا پرېکړه نه مني د هغوی پر ضد به د قبایلي روایتو سره سم جرمانې لګول کېږي